سلامونه دوستانو، ستړي مشئ، مرګ په څو دی د ناول وروستۍ برخې ته راورسېدلو. دا برخه په ګډه راسره واورئ. هیله ده چې دغه چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو په راتلونکي کې هم دې ته ورته نور ناولونه او نور په زړه پورې مطالب هم ستاسو مخ ته درشي او ویې ګورئ واورئ تر څو ادبي او په بیلابیلو برخو کې مو تنده خړوبه شي. نو پیل یې له دې ځینه کوو. زه به درته د ډوډۍ غم وخورم. ژر د لیک په لوستو شوم. پکې لیکل شوي وو کیدای شي داسې فکر وکړې چې ما در سره لوبه کړې، خو دا لوبه بل رقم نه ګډل کېده. زه د ښار د 400 بستریز روغتون د هډوکو د برخې متخصص یم. 15 کاله مخکې یو ځانمرګي برید کې زما 3 کلنه لور او میرمن شهیدان شول او ما یې د غچ اخیستو قسم وکړ. هڅه مې وکړه یو خوا بل خوا منډې پوښتنې د امنیت کارمندانو سره ملګرتیاوي، خو هغوی رانه فقط پیسې خوړې او له 3 کاله هڅو وروسته مې داسې وګڼله چې زما هڅې ځای نه نیسي او نور باید ځان ستړی نه کړم. ډیر وخت وروسته یوه شپه چې روغتون کې نوکریوال وم، یو ډیر کلک ملګري زنګ را وواهه او بې له دې چې راته ووایي څه خبره ده، کور ته یې وغوښتم. له ځان سره مې د احتیاط لپاره د لومړنیو مرستو بکسه واخیسته او ورغلم. هلته کټ کې یو نااشنا کس چې په دسمال یا سر تړل شوی و بې هوشه او په سرو وینو لړلی پروت و. ورخطا شوم. داسې مې وګڼله چې ملګري مې څوک وژلی، خو هغوی پوه کړم چې په موټر یې وهلی. روغتون ته یې له دې ویرې نه ووړی چې وبنیول شي او زخمي هم مرګ ته نشو پرېښودی، ځکه یې کور ته راوړی و. ما هغه ملامتوه، خو قسم یې وکړ چې تېروتنه زما نه وه. زخمي ته مې سیروم ولګاوه، له سره یې ډېره وینه تللې وه، د پاتې کېدو نه و، خو بیا مې هم باید خپله انساني وسه کړې وای. د زخم په ګنډلو یې شوم. ملګري مې یوه کڅوړه راته وښوده چې د زخمي ده او پیسې پکې دي. له پیسو سره یو لیک هم و. هغه مې ژر ولوست. داسې مې وګڼله چې زخمي خپل ورور ته لیکلی. هلته لیکل شوي و چې ما خپل ژوند خرڅ کړی او په دې پیسو دې ته خپل ژوند جوړ کړه. هیڅ پوه نه شوم چې څه کیسه ده. کله چې زخمي سترګې وغړولې نو ما ترې همدا پوښتنه وکړه چې دا پیسې چا درکړې، پر چا دې ژوند خرڅ کړی. هغه په سختۍ پوه کړم چې پیسې زما نه دي او د یو ځانمرګي ورور ته یې رسوم. بیا یې له ما هیله وکړه که مړ شوم نو ته یې ورته ورسوه. ادرس یې هم راکړ. ما ترې پوښتنه وکړه چې دا کس کله او چېرته ځانمرګی کوي. هغه چې پوهېده ژوندی نه پاتې کېږي، له مرګ نه مخکې یې وروستۍ ښېګڼه دا وکړه چې ما ته یې د ځانمرګي وخت او ځای وښوده. بکسه مې راواخیسته او راکړې ادرس ته مې روانه کړه چې د ځانمرګي ورور ته یې وسپارم او ورته ووایم چې دغسې کیسه وه. د کور دروازه بنده وه او له ټک ټک وروسته هم څوک راونه وتل. د شا پر دیوال کور ته واوښتم. خالی و. کوټې ته ننوتم. هلته هم څوک نه و. پروت کټ کې مې بکسه کېښوده. لږ شیبه کېناستم. دمه مې وکړه. بیا مې د پیسو پر بنډل د ځانمرګي ځای او وخت ولیکه. ما ویل که د ځانمرګي ورور هوښیار وي پوه به شي. نور راووتم. د قماندانۍ شمېرې ته مې زنګ وواهه چې داسې یوه پیښه کېدونکې ده او مخه یې ونیسئ. خو چې خپله قماندان د یو کار شریک وي مخه به یې چا نیولې وی. 12 بجې د قماندانۍ مخې ته له چاودنې لږ وروسته ورسېدم او هملته مې ته ولیدې چې یو ځانمرګی دې په سر وواهه. بیا چې څه وشول تا ته معلوم دی. زه او ته سره ستاسې کور کې مخ شو. نه ما ته په کومه ویډیو کې لیدلی وي او نه زه د امنیت کارمند وم. فقط د امنیت جعلي کارت را سره و، خو د دې لپاره چې دا لوبه مخکې تللی وای مجبور وم ځان درته داسې وښایم چې د امنیت کارمند یم. ستا له لیدو وروسته مې داسې وګڼله چې خدای جل جلاله ماته د میرمنې او لور د غچ اخیستو موقع راکړه او تاسې هم د ورور غچ اخیستو جذبه کې وئ. دښمن مو یو و. د پړي سر مې هم پیدا کړی و. نو ځکه دا لوبه شروع شوه. کله چې محبس کې ستا د سرتاج لپاره پیسې په کار شوې نو زما لاس تش شو. مجبور شوم کور خرڅ کړم.
50,000 افغانۍ یوازې هغه عسکر غوښتې چې د سرتاج کوټې ته پیسې ورسوي او ستا 2 ورځو کې خلاصېدل هم په کمو پیسو نه کېدل. کله چې د بلال پر ځای مرګ ته تلې نو زما در سره خوښه نه وه، خو ستا مخه مې ځکه ونه نیوله چې پوهېدم بله لاره نشته. که څه هم تا راته وویل چې تعقیب دې نه کړم، خو ما څارلې. بلال مې هملته ولیده او زه بخښنه غواړم چې ما هم د هغه له مجبوریت نه د یو لوی خیر لپاره ګټه واخیسته. هم مې پیسې ورکړې، هم مې ورته د نیولو ګواښ وکړ، هم مې ستا د مرستې او ښېګڼې جبران ته وهڅولو، هم مې ورته وطن ته د قربانۍ احساس راپارولو او ستا د تګ پر سبا په هماغه دروازه درغی چې ته پرې تللی وې. دا چې هلته یې څنګه ځان تا ته رسولی زه نه پوهېږم. بیګا 1:30 بجې یوناني حکیم خبر راکړ چې لومړی ځانمرګی سبا 9 بجې په 14 سړک د هوایي میدان سړک ته رسوي. حکیم ته مې ټولې لارې تړلې وې، خو ښه شوه د موټر د ورک کولو په بدل یې دا راز را ورساوه. نو وخت نشته، زه اوس یو آرایشګر ته روانېږم چې ما د هماغه کس په رقم جوړ کړي چې زما ملګري په موټر وهلی و او پر ځای ما ستا د ورور لیک او پیسې کور ته دروړې وې. د غږ ویستو تمثیل له ثبت شوي ویډیو نه زده کړم. رښتیا نوم یې باري و. اوس دا دعا کوم چې خدای جل جلاله دې وکړي سبانای ځانمرګی ته واوسې، زه دې وژغورم او دا لیک درته ورسي چې هیر مې نشي. ستا د پیسو له بکسې مې یو افغانۍ هم نه ده لګولې او هلته مې درته ایښې چېرته دې چې په اول ځل لیدلې وه. په هغې دې خامخا د خپل ورور وصیت پوره کړه او له پاتې ژوند دې خوند واخله. ښه شیبه د لیک خبرو فکر کې ورک کړی وم. ټولې پوښتنې مې ځواب شوې. قاسم مې سترګو ته ولاړ و، اوښکې مې روانې وې. دا وخت د هوټل شاګرد ډوډۍ راوړه، په یوه سا لګیا و. خدای دې رحم وکړي، خدای دې رحم وکړي. ما ورته وویل څه شوي؟ هغه د وریجو غوری په میز راکېښود. ویې ویل تلویزیون ته نه ګوري؟ بیا چاودنه شوې. ما تلویزیون ته مخ کړ. په ښیښه یو کور ښوده چې نیم ړنګ شوی او لږی ترې پورته کېدل. داسې راښکاره شوه چې دا ځای ما مخکې هم لیدلی. لږ فکر وروسته رایاده شوه. د ځانمرګو له ځمکې تل مې چې د شپې د سرپټې زینې له چاودو نه کومه ماڼۍ لیدلې وه هماغه وه. ورسره یې لیکلي وه چې د مشرانو جرګې د مرستیال په کور ځانمرګی برید شوی. د ورور تر څنګ د کورنۍ وغړي او 11 ساتونکي وژل شوي. ولسمشر د وزیرانو شورا د پارلمان غړو او ډیرو نورو لویو او وړو چارواکو دا پیښه غندلې او د هغوی په مرګ یې خواشیني ښودلې وه. خو د قاسم او بلال په مرګ بې له ما د خواشینۍ څوک نه و. د ناول پای. درنو اوریدونکو، مرګ په څو دی د نصرت ارمان پولیسي ناول و چې بشپړ تاسو واوریده. تر بل ناوله د الله په امان.